السلام علیکم ګران دوستان، امیدوارم جوړ او روغ او په خیر به یاست. یو ځل بیا ستاسې په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نن به یو داسې برنامه درته وښیم چې ستاسو تاسو نه یې لیدلې یا فایده نه یې ترې اخیستې، او فایده به تر اوسه شاید نه یې ترې اخیستې، پیدا کړې به هم نه یې. نو هغې برنامې شکل په داسې طریقه سره ده. دا ګورئ دا برنامه ده، دا یو داسې برنامه ده که تاسو هر څه د لیکل ورکړئ، هغه لیکل په داسې طریقه سره وي چې اصلا خراب شوي نه معلومیږي. تاسو ته نه معلومیږي چې څه لیکلي دي او څه نه دي لیکل شوي. تاسو په ډېر اسانۍ سره کې معلومولی شئ. تر دې له مخه زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر کړئ او لایک ضرور راکړئ، څو زموږ بله نوې ویډیو تاسو په ټایم در ورسېږي. اوس راځم دا برنامه ده، برنامه پلاو اوس برنامې ته رالې، اوس به برنامه خلاصه شي. اوس برنامه ده خلاص شوه. دا سټیکر راغلی به دا دغه باندې دا به ایسته کوم. داسې به ایسته کړم. ګوره دا د برنامه خلاصه شوې ده. ما دلته یو تصویر هم کړی، تاسو ګورئ دا تصویر ډېر خراب شوي دی که زه بیا راځم بل تصویر هم جوړ کوم. اوس که تاسو غواړئ چې پر یو شي باندې ونیسئ، هغه مثال مخکې پروت یم، پر دې باندې مابینځ باندې به کلیک کړئ، هغه ځای پرې ونیسئ، هغه ټول خط درته راوړي. که غواړئ چې له ګیلرۍ راواخلئ نو راوځئ ګیلرۍ ته، له ګیلرۍ به راواخلئ. زه راځم ګوره دلته لاندې یو تصویر راکړم چې هغه خط به ډېر خراب شوی وي. ګورئ دغه ګوره دغه رقم تاسو وینئ، دا خط ډېر بیخي خراب شوی دی. ګوره په دې کلیک کوم، داسې کلیک کړئ، اوس به راسئ دا لاندې ګوره دا به ووایي، دې باندې به کلیک واخلئ. اوس دلته کلیک کړه، دلته راځئ. تاسو ګورئ اوس به دا کونج وینئ، تاسو پر هر کونج باندې کلیک کړئ. دا مثال دا کونج دغه باندې اوس کلیک کړئ، تاسو تللی شئ په هغې باندې کولی. ګورئ پر دې باندې کلیک کوم، پر دې باندې پر دې مې کلیک کړه. ګوره دا کونج پر هغه مې ګوره کلیک کړه، تاسو ورته ګورئ. اوس دا خط ګوره، تاسو ګورئ دا خط څونه خراب شوی دی. دا اول تاسو وګورئ دا خط ټول سره به زه درته وګورئ. دا خط دلته څونه صاف دی که مګر هلته اصلا نه معلومیږي. تاسو ګورئ دا اول سره خراب لیکه ده، هغه دونه په ښه طریقه سره راولي. تاسو ګورئ اختر محمد، ګوره دا یو دغه دی، د یو سړي یو ورقه د یو کارت یې جوړ کړی، د عالم برار څه کې پکې دي. تاسو ګورئ هغه عکس هلته څونه صفا راړي. تاسو ورته ګورئ شمېره و نوم و هر څه یې دونه صفا راړي، تاریخ. دلته ګورئ چې لاندې راسئ دغه خط ته، تاسو ګورئ څونه یې صفا راړي. تاسې څنګه پر کشي افراط تورې راولي، توره یې له ونه صفا راړي. تاسو ګورئ دا لاندې اخري لیکې دي، دلته اخري لیکې ګورئ دونه ضعیفه دي چې اصلا نه څه کېږي، مګر دا کیمره کې ډېر صفا راغلي. پر دې باندې به تاسو دغه کې هر رقم داسې ووایي. مثال که غواړئ چې دا یو مخ ته یو شی پروت، یو ورقه یو کتاب وي، تاسې ډېر ضعیف یا خراب شوي، خطونه یې خراب شوي نه راوړي، نو بیا دې برنامې په ذریعه سره کولی شئ چې ډېر صفا راولئ خپل ځان ته او په صحیح طریقه یې راولئ. تاسو ګورئ دا سر دغه لیکې چې دی اصلا دلته نه معلومیږي په دغه په ورقه کې، مګر دلته ډېر صفا راړي. تاسو ګورئ نو په دې رقم د کولی شئ چې خپل زاړه خطونه بېرته تازه کړئ، بېرته یې ولیکئ. نو پر دې باندې اوس دغه زه پر دې ځای کې سمومه، بیا به راسئ دلته لاندې په کلیک واخلئ. ګوره پر دې مابینځ باندې تاسو ګورئ پر دې نه کلیک واخلئ، اوس به راسئ پر دلته تاسو لاندې هر شي کې کولی شئ رنګ یې بدلولی شئ. هغه باندې دلته یو بل طرف ته لیکل کولی شئ، دلته نور سټیکر او انشا هم سره تړولی شئ. اوس به زه راسم سر ته، ګوره پر دې باندې به کلیک کړئ، پر دې شنه ډبره باندې داسې کلیک کړئ. اوس به دلته تاسو رالئ چې غواړئ هر څومره غټ یې راولئ، هغې په ډیزاین کې راوستل. ګوره دغه دلته ګوره زه دلته راولم. اوس
اوس به راسئ پر دغه لاندې به کلیک واخلئ دې سره خط چې ګورئ زه بیرته ورځمه باندې چې راولیږي اثر ته بیا چې غټ راولیږي شنه وشي دی بل زه کلیک کوم ګوره اوس به راسئ پر دې شنه خط به کلیک کوئ زه کلیک واچوم ګوره دلته صافۍ دلته څه وخت نیسي ځکه نیټ کمزوری ده دلته چې په خپله صاف کړي هلته بیا بیخي صاف راړي تاسو ګورئ خطه ته وګورئ څونه خراب ده اصلا نه ځای کېږي مګر څونه صاف راړاوه نو که ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره لایک کړئ شیر یې کړئ اوس به راسم برنامه به تاسو وښیم برنامه چیرې پیدا کېږي کوم ځای کې پیدا کولی شو اوس د دې برنامې زه وځم اوس به راسم پلی سټور ته پلی سټور خو به لرئ ګوره پلی سټور تاسو وینئ دلته چې راغلاست اوس دلته په سرچ کې به ولیکئ اوس به دلته ولیکئ دا ما څه کې ولیکل دا به کې ولیکئ اوس به پر دې باندې به کلیک کړئ تاسو ګورئ چې کلیک اوس دلته تاسو برنامې راوړئ اوس به تاسو راسئ ګوره دا برنامه به راواړوئ تاسو ګورئ دغه برنامه په دې اډسنس راوړئ برنامې شته خو اصلي طریقه اصلي برنامه یې دغه تاسو ګورئ په دې طریقه سره دا به را ډاونلوډ کړئ نو اوس ګوره زه ورځمه دلته ما را ډاونلوډ کړی دی تاسو دلته ډاونلوډ کړئ را ډاونلوډ به کړئ نو باید تاسو سره سبسکرایب له دې څخه تاسو خپل فایده واخلئ که ویډیو خوښ شوي ویډیو درسره شیر کړئ لایک یې کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ بل ویډیو